جمهوریت غني د کرونا وایرس احتمالي خپرېدو د مخنیوي او مهارولو په خاطر د ځانګړي عملیاتي پلان جوړ شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس محمد اشرف غني نن ماپښین د ویډیو کانفرنس له لارې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ سره د کرونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي په اړه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې چې په هر کې وشوه، د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ جمهوریت غني د کرونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي په اړه د خپلو برنامو، پلانونو او تدابیرو بشپړ راپور وړاندې کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې روغتیايي مرکزونو د ایجاد په اړه جمهوریت غني ته تفصیلي معلومات ورکړل. دغه راز یې په راتلونکي کې خلکو ته د جامع او هررخیزو روغتیايي خدماتونو د وړاندې کولو په موخه خپل وړاندیزونه هم شریک کړل. د عامه روغتیا وزیر څرګنده کړه د یاد وزارت معاینه او کاري ټیم له څو ورځې راهیسې په هرات ولایت کې تر څو په دغه ولایت کې وضعیت له نږدې وڅاري او هڅه کوي د کرونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي په اړه روغتیايي خدمتونه لا چټک او ګړندي شي. جمهوریت غني د عامه روغتیا وزیر د راپور او معلوماتو له اورېدو وروسته وویل هرات ولایت لپاره باید لا نور اقدامات وشي. هرات ولایت ته د کرونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي، مهارولو او بېلابېلو ابعادو سره د مقابلې په خاطر کې یو لړ عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده چې حکومت دغه کار لپاره 400 میلیونه افغانۍ تخصیص کړي دي. جمهوریت اړوند ارګانونو ته د دغه تخصیص شویو پیسو دقیق څارنې او کنټرول په خاطر د عالي شورا د ایجاد لارښوونه وکړه. د هېواد جمهوریت څرګنده کړه د کرونا وایرس احتمالي خپرېدو د مخنیوي او مهارولو په خاطر د ځانګړي عملیاتي پلان جوړ او هر احتمالي مرحلې لپاره باید ځانګړې تیاری شتون ولري. همداراز د اقتصادي آسیب پذیري واضح او د کرونا تشخیص ته د نه یوازې په ښارونو کې بلکې د ښارونو بهر هم پاملرنه وشي. جمهوریت وویل بشري قوې ته د زیاته پاملرنه وشي، کدرونه دې وروزل شي او ولس ته د عامه پوهاوي په برخه کې زیات کار وشي. د هېواد جمهوریت څرګنده کړه لویه ستونزه په هېواد کې د بې کیفیته درملو شتون او په عامه روغتیا وزارت کې باید دغه برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. جمهوریت د عامه روغتیا وزارت ته لارښوونه وکړه چې د ټولو دولتي او نادولتي روغتونونو وضعیت وڅېړي او بېلابېلې ستونزې تشخیص کړي. جمهوریت محمد اشرف غني د خپلو خبرو په پای کې وویل د روغتیايي برنامو لپاره د عملیاتي پلان جوړ شي او هره لحظه چې اړتیا وي د عاجلو اقداماتو په برخه کې د عامه روغتیا وزیر له جمهوریت سره په اړیکه کې شي تر څو فوري اقدامات ترسره او اجراءات ګړندي شي. ډېر مننه چې ویډیو سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلی ویډیو د لا پامه.